سلامونه د مایکروسافت اکسل څلورم لیکچر درس ته ښه راغلاست درته وایم. راځو نن ورځ د اکسل د پیج لیاوټ ټب په باره کې خبرې کوو. په تېر لیکچر کې مو د فایل ټب په هکله باندې یو څه خبرې وکولې، د هغې ځینې برخې مې وویلې او یو آخري برخه آپشنز یې پاتې ده، په هغې بیا په ویډیو کې خبرې وکوو. نن راځو د پیج لیاوټ په هکله باندې خبرې کوو. پیج لیاوټ کې بېلابېل ګروپس دي، لکه تیمز ګروپ ده، پیج سیټ اپ ده، سکیل ټو فټ ده، شیټ آپشنز دي او ارینج ده. دومره زیات ګروپونه نه لري او ډېر زیات هغه کې هم نه، استفاده یو څه کمه ده، خو بیا هم پېژندګلوي مو ښه ده چې پېژندګلوي مو ورسره وشي. راځو مثلا یو ټیبل جوړوو، آی ډي، نیم، فادر نیم، مارکس او سټیټس. دا به ټیبل وي زموږ سره. نو فرض کوو دې کې یو څه ریکارډونه هم انزرټ کوو، 1 2 3 4 5. نیم یې A B C D E او فادر نیم یې هم مثلا په دې شکل سره ورکوو. نو مارکس ورته ټاکو 10 شل 10 40 او 60. سټیټس یې هم یا به کامیاب وي او ناکام وي. نو دا زموږ سره یو ټیبل ده. دې ټیبل نه وروسته راځو، موږ کولی شو بېلابېل تیمز وټاکو، د خپل هغه دپاره اکسل عمومي تیم کولی شو تغییر کړو. مثلا کولی شو یو بل تیم ورته وټاکو. دا بېلابېل هغه تیمز دي، لکه موږ تاسو درس لپاره تیمز لرو په اکسل کې، موږ کولی شو یو بل تیم وټاکو. لکه تاسو ګورئ د لیکنې او د ټولو شیانو په سټایل کې تغییرات راځي. یعنې هر تیم چې دا خپل بیل فنټ سټایل لري، بیل فنټ نمبر لري او بیل فنټ فامیلي لري. هر یو فنټ چې تاسو خوښېږي تاسو کولی شئ چې دلته انتخاب کړئ د تیم په واسطه باندې. یو تیم دی، یعنې مکمل یو نوی جوړښت تاسې ورکوئ خپل سټرکچر ته، خپل ډاکومنټ ته. او په دې کې کلرز کې تاسو تغییر راوستلی شئ، کولی شئ بېلابېل کمبینیشنز د رنګونو انتخاب کړئ. د هر شي لپاره دا یو رنګ ده. یعنې په دې کې زموږ سره بېلابېل رنګونه راځي چې ځینې رنګونه مثلا د ټیبل دي، ځینې مثلا د ټیبل هیډینګ دي، ځینې ټیکسټ لپاره دي. تاسو کولی شئ د هر افیس هغه سپیسیفیک رنګ تاسو انتخاب کړئ ورته. او فونټس دي، کولی شئ تاسو نور فونټس، عمومي فونټس درته انتخابېږي. یعنې تاسو کولی شئ چې عمومي سټرکچر او هیډینګ چې څومره تغییرات راځي هغه فونټس هغه کړئ. په دې باندې فونټس تغییرېږي. نور افیکټس دي، یعنې څنګه چې موږ تاسو په هغه کې افیکټس لرو پاور پاینټ کې، صحیح ده، چې که چېرې مثلا موږ غواړو چې یو دلته ټیبلونه ولرو، شکلونه ولرو، یا مثلا نور انیمیشنز ولرو، بیا کولی شو د افیکټس څخه استفاده وکړو. نو دا چې زموږ سره انیمیشنز چې نشته، نو دا افیکټس هم دلته نشو ټیسټ کولی. په دې ګروپ کې نور څه نشته دي، صرف یعنې هغه عمومي د ډاکومنټ په فنټ سټایل او په دې شیانو کې عمومي تغییرات راځي. بل مو پیج سیټ اپ ګروپ ده. پیج سیټ اپ ګروپ کې موږ تاسو کولی شو چې د صفحې عمومي تنظیم وکړو، د صفحې عمومي سیټینګ وکړو. یعنې څومره مارجین وي زموږ سره په صفحه کې، څومره د صفحې اورینټیشن څه ډول اوسېږي او کوم ځای پرینټ شي. مثلا که چېرې په عادي حالت کې موږ دا پرینټ کوو دا ډاکومنټ، راځو په پرینټ باندې کلیک کوو، پرینټ پریویو کې موږ ته په دې شکل سره ښکاره کېږي، صحیح ده. موږ غواړو چې په صفحې په دې شکل سره ښکاره نه شي، نو په شي کې تغییرات راولو، په مارجینز کې، صحیح ده. اوس نارمل دي، کولی شو موږ کسټم مارجینز ورته وټاکو چې مثلا د چپ طرفه باید صفحه په دې شکل سره وي. اوس راځو ګورئ څومره تغییرات پکې راغلي دي. تاسو ګورئ مثلا د چپ طرف ډېر زیات مارجین موږ ورکړی دی، بیخي څو صفحې تقریبا هغه شوی ده. یعنې دا ټوله د ښي طرف چې کوم مارجین دغه ده، مثلا په آخر کې فکر کوم یا په اول کې د موږ سره هماغه لیکنه پاتې شوې ده، یعنې مارجین مو ډېر زیات ورکړی دی، یا بیخي نه ښکارېږي اوس خو. نو راځو مارجین یو څه کموو دلته. په پښتو کې موږ هغه ورته وایو حاشیې ورته وایو، صحیح ده. کولی شو په دې کې موږ تغییرات راولو. نارمل چې دی هغه مثلا 0.1 دي، کولی شو مثلا 0.5 هغه وکړو، پرینټ پریویو ته لاړ شو، یو څه مخکې راغلو، صحیح ده. کولی شو مثلا نور یې هم زیات کړئ. اکثرا کتابونه چې لیکل کېږي د کتابونو او د ډاکومنټس د جوړولو کې له دې څخه ډېره استفاده کېږي. نو ولې څومره ښکاري صحیح. راځو دا پرینټ ایریا ټاکو یو ځل ورته. اورینټیشن خو زموږ د صفحې هغه دی، صحیح ده، چې صفحه عمودي وي که افقي وي، کوم شکل سره اوسېږي.
اوس مثلا که په دې شکل سره یې کوو بیا راشو پرنټ ټي وي وګورو نو صفحه تغییر شوې ده وینې مخکې صفحه په عمودي شکل اوس په افقي شکل شوله د دغه آپشن څخه له مارجین څخه په ورډ کې موږ استفاده کوو په دې کې یعنې موږ مشخص کوو چې صفحه ټولو طرفونو ته څومره پاتې شي تاسې ګورئ چې موږ سره دغه صفحه ده صحیح ده دلته موږ ته ښکاري یو هغه شکل یې موږ سره کړی له ښي طرف نه دومره فاصله اخلي که چېرته فاصله زیاتوو دغه هم ورسره زیاتېږي صحیح ده دغه چېرته مثلا دا اوس موږ پرنټ پریو ته لاړ شو وینئ دا ډېر مخکې راغلی له ښي طرف په فاصله ډېره زیاته شوې ده نو کله چې تاسو کتاب پرنټ کوئ بل څه کوئ مارجین دغه ځای څخه ورته سیټ کوئ کله چې یو ډاکومنټ موږ دلته منظم کړو دلته موږ تاسو یو شیټ جوړ کړو تکمیل یې کړو مثلا ناظري ده بل څه ده نو کولی شو چې بیا د دې ځای څخه مارجین ورته انتخاب کړو مارجین ورته وټاکو نو اورینټیشن موږ سره هغه ده عمودي او افقي ده او سایز چې د صفحې سایز ده صحیح ده کله چې تاسو یو ډاکومنټ تکمیل کړئ یو شیټ تکمیل کړئ مثلا حاضري ده یا نمرې ده یا بل څه دي مثلا کله مو تکمیل کړل د هغې څخه وروسته به تاسې هغې ته سایز ټاکئ صفحه مې 4 اوسېږي که 5 اوسېږي که لیټر سایز اوسېږي که کوم سایز کې اوسېږي تاسو دلته راځئ بیا سایز ورته کوئ صحیح ده مثلا 4 دی موږ سره د نارمل صفحې دي کولی شو په دې سایز ورته کوئ یا مثلا لیټر سایز کې یا بل سایز کې صحیح ده تاسو سایز له همدغې ځای څخه ورته انتخابوئ صحیح شو پرنټ ایریا ده زه غواړم چې ټول ډاکومنټ پرنټ نشي ټول شیټ پرنټ نشي صرف نوم او د پلار نوم د محصلینو باید پرنټ شي نو دا یې سلیکټ کوو پرنټ ایریا ته اډ کوو اوس چې کله موږ راځو پرنټ باندې کلیک کوو صرف هماغه نوم او د پلار نوم او آی ډي چې موږ سلیکټ کړي هماغه څنګه دي ښکارېږي صحیح دغه دی موږ سره اوس پرنټ ایریا ده یعنې هغه ایریا چې باید پرنټ شي بل بریکس دي بریکس اصلا کله چې موږ تاسو په شیټ کې زیاتې برخې ولرو موږ هغې ته هره برخه بیل بیل هیډینګ ولري صحیح ده لکه موږ په کتاب کې تاسو لیدلی مثلا یو کتاب 10 برخې لري د هرې برخې په شروع کې د همغې برخې نوم لیکل شوی وي صحیح ده او د همغې برخې نمبرینګ ورته شوی وي نو د دې لپاره موږ تاسو بیا بریکس استفاده کوو یعنې موږ پیج بریک هغه کوو یا پیج بریک بیرته ریموو کوو زیاتې صفحې که ولرو موږ د هغې لپاره بیا بریکس ورکوو له پیج بریکس څخه استفاده کوو دا چې موږ سره زیاتې صفحې نه دي نو فکر نه کوم چې دلته موږ تاسو ووینو راځو دلته یو څه زیات پرنټ کوو پیسټ کوو یا هماغه یو ډاکومنټ چې صفحې یې څه زیاتې شي بیا کولی شو موږ تاسو پیج بریک هغه کړو په کې اوس په دې موږ سره صفحې یو 2 یا 3 صفحې به شوي وي پرنټ ته راځو تاسو پرنټ ایریا اوس موږ سره هماغه پرنټ ایریا ده صحیح ده پرنټ ایریا مو څنګه کړې ده هماغه مخکینی پرنټ ایریا ده نو پرنټ ایریا کې تغییر راولو دا ټول اوس پرنټ ایریا شو پرنټ باندې کلیک کوو 3 صفحې دي صحیح ده 3 بېلابېل صفحې دي اوس موږ کولی شو چې دلته هغه وکړو پیج بریک څخه استفاده وکړو یعنې ووایو چې دغه مثلا یوه صفحه ده د دې څخه وروسته یو پیج بریک هغه کوو د دغې څخه استفاده کوو انزرټ پیج بریک یعنې دا اوس موږ سره یو صفحه کنسیډر شو دې ته موږ کولی شو بیل فارمټ ورکړو کولی شو دې صفحې ته بیل هیډینګ ورکړو کولی شو مثلا په دې باندې موږ بیل سټایل امپلیمنټ کړو لکه مخکې چې ما درته وویل چې یو شیټ وي د موږ سره زیاتې برخې ولري زیات پارټس ولري موږ غواړو چې هر پارټ باید یو بیل هیډینګ ولري یو بیل هیډر ولري یو بیل ډیزاین او هغه ولري دې لپاره موږ تاسو له بریکس څخه استفاده کوو بل بیکګراوند ده زه غواړم چې دغې برخې ته یو بیکګراوند ورکړم بیکګراوند باندې کلیک کوو کولی شو بیکګراوند آنلاین راواخلو صحیح ده سرچ یې کړو دلته له ون ډرایو څخه یې رااخلئ تا خپل هغه وي صحیح ده ایمیج وي له کمپیوټر څخه یې رااخلئ او یا یې هم آنلاین سرچ کوئ صحیح ده موږ مثلا یو شی سرچ کوو something نو که چېرته نیټ کنکشن قوي وي صحیح ده همدا سرچ شو نه پوهېږم چېرته یې سرچ کړو تاسو کولی شئ چې بیا د دې څخه یو انتخاب کوئ او انزرټ یې کوئ او استفاده ورڅخه وکوئ از بیکګراوند موږ سره د هغه بیکګراوند شو چې خپل ټول لیکنې بیکګراوند شو له داسې بیکګراوند څخه موږ استفاده نه کوو صحیح ده خو دا چې اوس همدا بیکګراوند همداسې بای ډیفالټ انتخاب شو نو صحیح ده هماسې موږ د هغه داسې اګزامپل هغه کوو صحیح ده دا بیکګراوند ده بیرته یې ډیلیټ کوو د ډیلیټ بیکګراوند په مرسته باندې پرنټ ټایټلز د موږ سره کوم چې ټایټل دي مثلا فرض کوو دا هغه د موږ سره ټایټل دي صحیح ده آیا ټایټلز پرنټ شي یا پرنټ نشي صحیح ده ټایټلز د موږ سره پرنټ شي که پرنټ نشي د دې لپاره موږ تاسو له
پرینټ ټایټل څخه استفاده کوو. صحیح ده. نو راځو دلته دې څخه یو ټیبل هغه کوو، ټیبل جوړوو. اوس دا ټیبل دی موږ سره خپل ټایټلز لري، دا یې ټایټل دی. صحیح ده. که چیرې موږ ووایو چې پرینټ ټایټل، دا معنی چې ټایټلز هم موږ سره پرینټ کیږي. اوس فکر کوم پرینټر ته ټاسک ولېږلو. Choose rows and columns you would like to repeat on each printed page such as those with labels or headers. یعنې کولی شو چې هغه کالمز هغه چې په هره صفحه باندې پرینټ شي دلته یې انتخابولی شو. صحیح ده. کولی شي دا موږ تاسو بیل بیل ورته انتخاب کړو. پرینټ پریویو کې وګورو. په هره صفحه کې د موږ سره ټایټلز هم پرینټ شو. صحیح ده. یعنې هغه هم ورسره راغلل. هدف یې له دغې هغه څخه ده، پورته له دغې ټایټلز څخه ده. صحیح ده. پرینټ ټایټل څخه یې هدف دغه ده فکر کوم. هیډر او پوډر پرینټ شي که نه، مرجینز څه رقم راشي، پیج هغه څه رقم راشي، کولی شي دا ټول دې څخه سیټ کړو ورته. بل سکیل ټو فیټ ګروپ ده. په سکیل ټو فیټ ګروپ کې لکه څنګه چې مخکې وویل کولی شو چې مثلا د ټوله صفحه په یو صفحه کې راولو. صحیح ده. داسې وایي چې مثلا دا موږ سره پرینټریا ده، نو کولی شو چې موږ سره دا په یو صفحه کې راولو، په دوو کې راولو. نو سکیل ټو فیټ څخه استفاده کوو. مثلا زه وایم دا ټول باید سکیل ټو فیټ 1 فیټ شي. صحیح ده. هایټ او ویډت دواړه باید 1 فیټ شي. اوس راځو نو لیکنې فونټ سایز به ډېر کوچنی شوی وي ځکه سکیل ټو فیټ هم کړی. صحیح ده. ډېر کوچنی سایز دی موږ سره. دا چې بیا مثلا خپله دلته غټوو یا مثلا غټوو یې په دې شکل سره پرینټ کړي. یا داسې وایو چې مثلا هیټ یې باید 2 شي، 2 صفحو پورې باید ونیسي. ځینې وخت موږ سره صفحې کمې وي. صحیح ده. موږ نه غواړو چې زیات صفحې ونیسي، نو صرف هماغه 2 صفحې هغه شو او څنګه شو یو صفحه یې اوږدوالی او هغه شو. تاسو کولی شئ ورته وټاکئ په دې شکل سره، یعنې مکمل 3 صفحې ونیولو. کله چې تاسو سره صفحې کمې وي نو تاسو بیا له دې څخه استفاده کوئ. د خپلو صفحو مطابق هغه شیټ تنظیموئ. بل شیټ آپشنز دي. ګریډ لاینز څه رقم شي، ښکاره شي یا نه. زه وایم بیخي باید ښکاره نه شي. صحیح ده. داسې نه چې په اکسل کې همیشه دپاره ګریډ لاینز وي. موږ سره کولی شو سپینې صفحه هم ورڅخه جوړه کړو په دې شکل سره. نور ګریډ لاینز دي او په پرینټ کې ښکاره شي که نه. صحیح ده. زه وایم پرینټ کې ښکاره نه شي، په دې باندې کلیک کوو. که چېرته پرینټ کې ښکاره شي نو بیا کلیک کوو. دا یې پرینټ آپشن ده. بل هیډینګ ده. دا هیډینګ دی موږ سره. دا په پرینټ کې راشي که رانه شي، په دې ځای کې انتخابوو. دلته ښکاره شي یا ښکاره نه شي، په دې ځای کې ورکوو. صحیح ده. د دې هیډینګ څخه مطلب دغه هیډینګ دی. صحیح ده. موږ چېرته ټیبل هغه کوو بیا د دغه هیډینګ څخه هغه کوو. دی په دغه ځای کې چې کله موږ ټایټلز هغه کول نو دی دغه هیډینګ موږ ته هغه کړلو. صحیح ده. دا یې موږ سره پرینټ کې راشي یا رانه شي، که چېرته راولو دا انتخابوو، که چېرته هغه نه شي د دې څخه استفاده کوو. که چېرته مثلا موږ غواړو چې نه غواړو چې ښکاره شي، موږ دا کوم سیل ده ادرس یې موږ معلوم کړو. صحیح ده. د ادرس د معلومولو لپاره موږ کولی شي سلیکټ یې کړو چې ښکاره شي یا هم ښکاره نه شي. بل ارینج ګروپ ده. په ارینج ګروپ کې د موږ سره که چېرته څو ایمیجز ولرو، څو ابجیکټس ولرو، یو ابجیکټ د بل ابجیکټ نه مثلا موږ غواړو چې مخ ته یې بوځو یا یې مثلا شاته هغه کړو. لکه دلته زه اوس یو 2 عکسونه انزرټ کوم. پکچرز فرض کوو په ډیسکټاپ باندې کوم پکچرز وي د موږ سره که نه. فرض کوو دا دواړه تصویرونه دي، یو دا ده او یو هم مثلا دا ده. دا 2 تصویرونه مې انزرټ کړل. صحیح ده. یو بیکګراوند کې دی، یو هم څنګه دواړه یو ځای شو. داسې دا خو همداسې بای ډیفالټ سره یو ځای دي. بل کار کوو، بیل بیل انزرټ کوو چې د دې مشکل څخه یې خلاص شو.
یو تصویر دا ده او یو هم په دې ځای کې انسرټ کوو. دا دوه تصویره دي، صحیح ده. که چیرې موږ اوس دا غواړو چې یو بیل فارمات ورته ورکړو، مثلا دا اوس موږ تصویرونه ورکوو، کولی شو موږ ابجیکټس ولرو دلته، مثلا شکلونه ورکړو، صحیح ده. کولی شو مثلا برینګ فارورډ یې کړو یا مثلا بیرته یې هغه کړو بیکورډ کړو، صحیح ده. په دې شکل سره تصویرونه ابجیکټونه، یعنې موږ اوس تصویر د ابجیکټ په شکل باندې هغه کوو. تاسو کولی شئ هر شی د ابجیکټ په شکل واخلئ. مثلا دلته رسئ تاسې شکلونه هغه کوئ، شکلونه فکر کوم دلته موږ انسرټ کولی شو، صحیح ده. مثلا دا د موږ سره یو شکل دی، کولی شو دلته یو بل شکل هم ولرو، په انسرټ کې یو بل شیپ هم ولرو، مثلا دا یو بل شیپ ده، صحیح ده. د دې دواړو ترمنځ څه ډول ریلیشنشیپ هغه کوو، پیج لیاوټ په دې ځای کې موږ کوو، صحیح ده، چې کوم ډول اړیکه باید د دواړو سره ولري دا دوه شکلونه. نو د دې څخه موږ استفاده کوو چې مثلا کوم شکل اول ښکاره شي، کوم بیا وروسته ښکاره شي او روټیټ شي، مثلا تغییر پکې راولو چې په بل شکل باندې ښکاره کړو. د دې هغه څخه استفاده په دې ګروپ کې کوو، صحیح ده. سلیکشن پوینټ چې دا په دې کې موږ سره ټول ابجیکټس ښکارېږي. اوس موږ سره دوه تصویرونه دي، یو شکل ده مستطیل شکل ده او بل چې دا بل شکل ده، هلته نومونه ورسره لیکلي دي. کولی شي پر یو باندې کلیک وکړي، هغه هاید یې کړي، صحیح ده. اوس ټول هاید شوي موږ سره. کولی شو بیرته یې په دې شکل سره ښکاره کړو، صرف ابجیکټس چې موږ سره شکلونه راځي او تصویرونه پکې راځي، صحیح شو. نو دا و د موږ سره د پیج لیاوټ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ.